درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغان چارو امریکایي څېړونکي وایي چې القاعده ډله اوس هم د امریکا لپاره یو ګواښ دی او وایي چې طالبان له القاعده ځان نشي بیلولی. د امریکا د څېړنې ادارې ویلي د طالبانو بریا القاعده په ګټه ده، نو د همدې لپاره امریکا باید اجازه ورنه کړي چې دا ډله یو ځل بیا خپلې ریښې نړۍ ته وغځوي. د طالبان د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ ویلي چې د دغه ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند ورسره پلاوي د ترکمنستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره په لیدنه کې د ټولو سترو پروژو د عملي کېدو په برخه کې د بشپړ همکارۍ ډاډ ورکړی. بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د نړۍ مسلمانو عالمانو د ټولنې د هغې اعلامیې هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې یې روانه جګړه غندلې او دا جګړه یې د ټولو آسماني ادیانو او نړیوالو قوانینو خلاف بللې. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په خپله تازه مرکه کې د ټرمپ د پلویانو له لوري پر کانګرس ماڼۍ برید ته په اشارې ویلي چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید محرمو اطلاعاتو ته لاسرسی ونه لري.